د لوړو زده کړو وزارت او ملي پراختیا شرکت ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړې پر بنسټ به لوړو زده کړو وزارت او ملي پراختیا شرکت یو د بل د متخصصینو او علمي کادرونو له مهارتونو، تجربو او امکاناتو په ګډه کار اخلي. دغه راز د ملي پراختیا شرکت په پروژو کې به د محصلینو لپاره د عملي کارونو او په تحصیلي بنسټونو کې به د یاد شرکت کارکونکو ته د ظرفیت لوړونې زمینه برابرېږي. د یاد هوکړې په مراسمو کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم وویل چې موږ د دغه هوکړې پر بنسټ نظر او عمل سره یو ځای کوو او په ګډه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو. د نننۍ مجلس اساسي هدف همدا شی دی چې دلته نظر او عمل سره وتړل شي، عملی میدان او نظری میدان. خلاصه دا چې رب جل جلاله آیات کریمه کې فرمایلی د تعاون امر کړی دی چې یو د بل ملګری. په بشریت کې الله پاک جل جلاله دا مزاج یې شی دی د بشر تخلیق دا شی دی چې هر څه په خپل نشي کولای، د بل چا تعاون ته هر څوک حاجت لري، ضرورت لري. همدارنګه د ملي پراختیا شرکت رئیس عبدالرحمن عطاش او تخنیکی ټیم یې د دغه شرکت د پروژو په اړه معلومات وړاندې کړل. لا هوکړې وروسته د یادو مراسمو ګډونوالو د دغه شرکت له مختلفو برخو څخه لیدنه وکړه. د یادونې وړ ده چې په دغه مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت او ملي پراختیا شرکت مشرتابه پلاوي، مرکزي ادارو رئیسانو او اماراتي تحصیلي بنسټونو رئیسانو هم حضور درلود.